سامسونګ پیژنئ؟ سامسونګ ګروپ د جنوبي کوریا او بیا د نړۍ د سترو مختلطو څو ملیتي شرکتونو څخه دی. د سامسونګ د نوم معنا درې ستوري ده. سامسونګ په 1938 میلادي کال کې د لیبیوینګ چل لخوا د یو وړوکي شرکت په شکل کې رامنځته شو چې آش او نور عادي خوراکي توکي به یې تولیدول. سامسونګ په لسګونه فرعي څانګې او شرکتونه لري چې ټول د سامسونګ د نوم او علامې لاندې بازار ته تولیدات وړاندې کوي. ستر تولیدات یې الکترونیکي توکي، موبایلونه، سمندري کښتۍ، نورې درنې صنایع، امنیتي وسایل او موټرونه دي. د معلوماتي ټیکنالوژۍ، ساختمانونو، بیمې او نورو برخو کې خدمات وړاندې کوي. د دویمې نړیوالې جګړې وروسته چې په ټوله نړۍ کې د خصوصي کاروبار د پام وړ پرمختګ وکړ، سامسونګ په نورو سکتورونو لکه د مالونو سوداګري، بیمه او د سهمونو کاروبار کې کار پیلولو سره خپل کاروبار پراخه کړ. په 1960 لسیزه کې سامسونګ ګروپ الکترونیکي صنعت ته ورننوت او بېله څانګه یې ورته جوړه کړه چې اوس په دې برخه کې د نړۍ د ګوتو په شمېر سترو شرکتونو په کتار کې راځي. په 1990 لسیزه کې سامسونګ ځان د پیژندل شوي څو ملیتي شرکتونو په لړ کې راوست چې د میموري کارډونو او کمپیوټري چیپونو ستر تولیدونکی شرکت شو. په 2012 کال کې وروسته له دې چې نوکیا کمپنۍ ته یې ماتې ورکړه، سامسونګ د نړۍ ستر ټلیفون جوړونکی شرکت وګرځید. مشهور موبایل ټلیفونونه یې اوس مهال S40 الټرا دي. سامسونګ اوس د الکترونیکي، بیمې، درنو صنایعو، انجینري او ساختماني، معلوماتي ټیکنالوژي، موټرونو، امنیتي او د څار وسایلو او وسلو جوړولو څانګې لري. الکترونیکي څانګه د سامسونګ ګروپ ستره برخه جوړوي. په 80 هیوادونو کې د بسته‌بندۍ کارخانې او د خرڅلاو څانګې لري او 370,000 کارکوونکي لري. دا څانګه د خپلو ټلیفونونو ترڅنګ د اپل، سوني، HTC او نوکیا کمپنیو ته بطري چیپونه، میموري کارډونه او هارډ ډیسکونه هم جوړوي. د درنو صنایعو څانګه چې د نړۍ د سترو کښتۍ جوړونکو له جملې څخه ده چې ستر تولیدات یې د کښتۍ، سمندري استخراجي ماشینونه، کرینونه او نور درانه وسایل جوړوي. دا څانګه د کوریا په سطحه د کښتۍ جوړولو ستره کارخانه لري چې د نړۍ په سطحه د کښتۍ جوړولو ستر اوسط لري. په 2013 کال کې د 10 بلیونه امریکایي ډالرو په لګښت د نړۍ تر ټولو ستره کښتۍ پریلیوډ جوړه کړه چې د نړۍ لومړنی د ګازو تصفیه کوونکی سیار پلانټ دی. د انجینرۍ او ساختمان څانګه چې د عربو متحده ایالاتو کې د نړۍ تر ټولو لوړه ودانۍ یعنی برج خلیفه جوړه کړې، د دې ترڅنګ یې په نړۍ کې نورې ډېرې لوړې او سترې ودانۍ هم جوړې کړي او کیمیاوي توکي هم تولیدوي. د معلوماتي ټیکنالوژۍ یعنی IT څانګه چې د نړۍ په سطحه د پام وړ خدمات وړاندې کوي 2,000 کارکوونکي لري. کوریا کې د معلوماتي ټیکنالوژۍ تر ټولو لوی انسټیټیوټ لري. د IT په برخه کې ستر نوښتونه هم کړي. د بیمې څانګه چې په اکثرو برخو کې د بیمې خدمات وړاندې کوي، د ژوند د بیمې څخه نیولې تر کښتیو، ودانیو او نورو پورې بیمه لري. د امنیتي او څار وسایل او د وسلو جوړولو څانګه چې امنیتي کمرې، نور وسایل او دفاعي وسلې جوړوي. د دې څانګې اکثره سهمونه یې په 2015 کال کې په هونهوا ګروپ وپلورل چې تخصصي شرکت دی. د موټر جوړولو څانګه چې تر 2000 کال یې خپله چلوله او له هغه وروسته یې ورته 80% سهمونه په رینولوټ ګروپ وپلورل. د یوې احصایې له مخې د سامسونګ کمپنۍ 409,000 کارکوونکي، 315 بلیونه امریکایي ډالر ناخالصه عایدات او 22 بلیونه امریکایي ډالر خالصه ګټه لري. ډیره مننه چې د دې ویډیو تر پای پورې مو زموږ ملتیا وکړه. که مو له داسې ډول ویډیوګانو سره مینه وي نو زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ، د زنګ بټن فعال کړئ تر څو زموږ له نوي ویډیوګانو څخه خبر شئ. تر بلې ویډیو پورې ښې چارې او ښه ژوند.